بیا هم ستړي مه شئ قدرمنو لیدونکو، وخت مو په خیر. په دې هیله یم چې موږ ملتیا مو ساتلې وي. په خپرونه کې له موږ سره پاتې شوي یاستئ. لکه څنګه مې چې دا ستا په پیل کې هم وویلې، په خپرونه کې راسره رفیع الله روشن شاعر او لیکوال هم میلمه ده. سره به د ارزښت په اړه باندې خبرې وکړو. دا چې موږ څنګه کولی شو د ځان لپاره ارزښت ورکړو او نورو لپاره څنګه کولی شو ارزښت ورکړو، څنګه وکولی شو د ارزښتونو ترمنځ پورې توپیر وکړو، د ارزښت او د چاپلوسۍ ترمنځ پورې باید توپیر هم وکړو. خو په پیل کې روشن صاحب ته ښه راغلاست وایم. ما سهار مو په ښایسته ویمه شئ. ډېره زیاته مننه مومن صاحب، خوشحاله اوسئ. اجازه راکړئ چې د مشرانو جرګې تلویزیون له لارې تاسې ته، تخنیکي همکارانو ته او د هېواد ټولو شریفو زړورو ځورېدلو پرګنو ته سهار په خیر ووایم او هیله ده چې یو ښه سهار یې پیل کړی اوسېږي. ډېره زیاته مننه کوم چې بلنه مو ومنله او راغلی. که چېرته په پیل کې له ارزښت نه یو تعریف هم ولرو چې خپل ارزښت څه شي ته وایي او څنګه کولی شو د ارزښتونو توپیر وکړو. ډېره ښه خبره ده. لومړی دا چې موږ په ارزښت او یا په هغه څه باندې چې چاته باید ارزښت ورکوو خبرې وکړو. ښه دا ده چې په تعریف یې پوه شو چې ارزښت یعنې څه. پوهان وایي چې ارزښت هغو معیارونو ته یا هغو کیفیتونو ته ویل کېږي کوم چې په یو چا او یا یو شي کې د هغه د اصلیت له مخې نه پیدا کېږي او موږ ورپورې زړه تړو، هغې ته ارزښت ویل کېږي. موږ هر څه ته ارزښت نشو ویلی، ولې چې ارزښت لکه د سولې په شان باندې او یا لکه د مینې په شان باندې یوه سپېڅلې کلمه ده. نو دا چې چاته او یا څه شي ته ارزښت ورکوو هغه باید ټول هغه معیارونه د ارزښت ورکولو پوره کړي چې باید موږ ورپورې زړه وتړو. نو په ټوله معنی کې ویلی شو چې ارزښت یو لوی مقدار او هغه معیار دی چې د یو چا اصلیت ثابتوي. خورشید تا سوال داری؟ آها من سوال دارم. میشه استاد بر ما بگن که چطور میتونیم بر خود ارزش بدیم؟ اگر یک شخص به خود ارزش نده مثلا آیا میتونه به کسایی که در و برش از برزو ارزش بده و یا خیر؟ نه به هیڅ صورت. وګورئ کله چې زموږ په ټولنه کې یا زموږ په کورنیو کې کوچني ماشومان ذوق کړی شي یا وزیږیږي او هغوی رالوی شي او خبرې پیلوي، په هغه وخت کې د مور او پلار له خوا نه لومړنۍ کلمه چې هغوی ورته زده کوي ورته وایي چې ځان وپېژنئ. د ځان او یا د نورو پېژندنو لپاره لومړنی معیار اوس هم همدا چې موږ باید ځان وپېژنو. کله چې رالویږو په ټولنه کې یا په هغه چاپېریال کې چې موږ پکې ژوند کوو، لومړنی هغه څه چې باید په ځان کې وروزو هغه د ځان ارزښت دی. تر څو پورې موږ په خپل ځان ته ارزښت ورنه کړو، د بل چا په ارزښت نه پوهېږو، تر څو پورې خپل ځان ته ګران نشو یا خپل ځان راته ګران نشي، خپل فکر راته ګران نشي، بل چا ته نه ارزښت ورکولی شو نه څوک راته ګرانېدلی شي. که وي هم لکه تاسې چې مخکې په پیل کې وویلې چې د ارزښت او یو چا ته تملق کولو فرق څه شی دی، همدا فرق دی چې موږ به یو جعلي مینه وړاندې کوو یو چا ته، یا به زموږ د یو چا لپاره جعلي احترام کوو چې په هېڅ صورت کې هغه لنډمهاله اوسېږي او یا داسې اوسېږي چې ځینې وخت کې موږ وایو وایي داسې وي لکه تېرېدونکې وریځ چې په اسمان کې راشي او ډېره ژر له منځه لاړه شي. نو نه، کله چې ځان ته ارزښت ورکړو په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د بل چا په ارزښت باندې تر ټولو ښه وپوهېږو، ولې چې دلته موږ خپل شخصیت ته په درناوي سره قایل یاستو. تر څو خپل ځان ته د یو شخصیت په توګه باندې ونه ګورو، تر څو په ټولنه کې خپله د یو شخصیت په توګه کار ونه کړو، هېڅکله نه چاته ارزښت ورکولی شو او نه د بل په ارزښت باندې پوهېږو. ولې کله چې موږ د یو څه شي په مفهوم ونه پوهېږو څنګه کولی شو په هغې خبرې وکړو؟ کله چې موږ د یو څه شي نه خوند نه وي اخیستی څنګه کولی شو د هغې په مزه باندې یا د هغې په خوند باندې خبرې وکړو؟ مګر کله چې موږ پوه شو په دې باندې چې یو څوک څومره د درناوي قابل دی، یو څوک څومره وړتیا لري زموږ په ټولنه کې او یو چا ته باید څومره په درناوي سره قایل شو، په هغه صورت کې موږ نشو کولی یو څوک سم وپېژنو. د هر چا په هکله باندې لومړی مطالعه ولرو، لومړی د ځان په هکله باندې، بیا نور د بل چا په هکله باندې ججمنټ یا فیصله ډېره ښه کولی شو. ډېره زیاته مننه کوم په دې هیله یم چې خورشید هم خپل ځواب ترلاسه کړی وي، ځکه دی لږ زره ستونزه پښتو کې لري. روشن صاحب که چېرته ووایئ چې تاسو ویلې ارزښت خپله یو مقدس او پاکه کلمه ده او نه باید هر چا ته ارزښت ورکړل شي، لکه د سولې پروسه چې ډېره زیاته مهمه ده او باید ورته ارزښت هم ورکړلی شي. څنګه کولی شو چې خپل ارزښت هم حفظ کړو او نورو ته هم ارزښت ورکړو؟ کومه لاره باید وڅارو او له کومې لارې نه مخکې لاړو تر څو زموږ له هغه ارزښت ورکول نه هم منفي برداشت ونه شي؟ وګورئ ارزښتونه متفاوت دي. موږ تاسې د ژوند کولو ارزښت لرو، د مطالعې ارزښت لرو، همدارنګه موږ ځینې اشخاص او ځینې ځایونه د ملي ارزښتونو په توګه باندې پېژنو.
کله چې یو څه د ملي په توګه باندې پېژنو معنا دا چې هغه به د هیواد په کچه باندې اوسېږي. کله چې موږ یو چاته په یو شخصیت سره درناوی کوو یا په دې قایلیږو چې دغه نفر د شخصیت یا د ارزښت ورکونې قابل دی، موږ به د هغه په هکله باندې لوستي هغه به زموږ په چاپېریال کې اوسېدلی اوسېږي او یا به کم تر کمه موږ د هغه په هکله باندې لوستي اوسېږي، موږ به د هغه شاهکارونه لیدلي اوسېږي، موږ به د هغه پنځونې لیدلي اوسېږي. پنځونه په دې معنا باندې نه چې هغه به یو څه لیکلي وي چاپ کړی به اوسېږي، پنځونه په دې معنا باندې نه چې هغه یو اختراع کړی اوسېږي. پنځونه همدې ته ویل کېږي چې هغه داسې یو کار کړی اوسېږي چې د هغه د ټولنې لپاره خیر باندې تمام شوی اوسېږي. هغه به داسې یو کار کړی وي چې د خپلې ټولنې د یو مظلوم ولس لپاره به په کار شوی اوسېږي. دا شخصیت دی زموږ لپاره، دا د ارزښت وړ شخصیت دی. موږ ملي ارزښتونه لرو. دقیقا که چېرته موږ ملي ارزښتو ته هم په کتو سره ووایو او دې ته هم راشو چې یعنی څنګه تاسو ویل چې ارزښتونه هم متفاوته دي، ګڼ شمېر توپیر لري تر خپل منځه پورې، خو که چېرته موږ یو چا ته ډېر زیات درناوی کوو او ارزښت ورکوو نو څنګه موږ باید په دې باندې پوه شو چې مقابل لوری هم موږ ته ارزښت راکوي او د هغه ارزښت حقیقي ارزښت ده؟ هر کله چې درناوی متقابل نه اوسېږي، ما مخکې وویل هغه لنډمهالی اوسېږي، هغه یوازې د څو ورځو اوسېږي. ځینې وخت کې وګړي د بل چا لپاره د یو مطلب لپاره درناوی کوي چې هغه اصلا درناوی نه دی، هغه یو تملق دی یا داسې څه چې د هغه لپاره ځان ډېر انعطاف پذیره ښودل دي، چې دا نه یوازې دا چې د مقابل لوري لپاره سپکاوی دی بلکې د خپل ځان ارزښت له منځه وړل دي. ځکه موږ په پیل کې وویل تر څو پورې موږ خپل ارزښت ونه پېژنو، تر څو خپل ځان ته په درناوي سره قایل نه شو بل ته نه شو کېدلی. که چېرته د بېلګې په ډول یو څوک دی راځي په یو موقف باندې ټاکل کېږي او په چار چاپېر کې ځینې هغه وګړي چې بېکاره دي د وظیفو په لټه کې دي، سره له دې نه مخکې به ورته هېڅ ارزښت نه ورکوو، نه به یې پېژنده، مګر اوس ورته نږدې کېږي. په دې باندې هغه شخص هم ښه پوهېږي، هغه شخص هم ښه پوهېږي چې زما لپاره رښتونی او صادق څوک دی او د دغې خاورې لپاره څوک رښتونی دی. مګر ځینې خلک دي چې د همدغې لارې نه ځان یو موقف ته رسوي چې دا منفي شهرت دی یا کاذب شهرت دی، دروغجن دی. هغه هېڅکله موږ د ارزښتونو په توګه نشو پېژندلی. هو د وخت او حالاتو سره یې ځان یو څه برابر کړی اوسېږي، مگر هېڅکله موږ هر څه شی د یو ارزښت په توګه باندې نشو پېژندلی. میشه بر ما بگویید که وقتی که چگونه مثلا شخص مقابل بفهمه که ما بر از او ارزش میدیم؟ مثلا یک پسر از در خانواده به فامیل خود بسیار ارزش میده اما در روحیت نشان نمیده، این چگونه ارزش است؟ ځینې وګړي په رښتیا هم دغه وړتیا نه لري په ځان کې چې خپل مهارت یو چا ته څرګند کړي، او ځینې والدین هم په رښتیا هم دغومره فکر له ځان سره نه لري، یعنې دوی د کچ کولو قوه دومره قوي نه اوسېږي چې هغه د خپل اولاد په هکله باندې پوه شي. ځکه ځینې خلک دروني غلي دي، چپ دي، مګر هغوی واقعا ډېر زیات قوي خلک دي. هغه خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته، خپل ښوونکي ته، یو مشر سړي ته ډېر زیات په درناوي سره قایل اوسېږي، مګر هغه فکر او هغه هنر دی په خپل ځان کې نه لري چې دی د خپل د زړه خبره په خوله باندې بیرون وکړي. دغه ځای کې روشن صاحب وبخښئ چې زه یو مداخله غواړم وکړم. که چېرته موږ داسې کسان هم ولرو په ټولنه کې چې هغوی ډېر زیات ارزښت لري، یو جانب مقابل ته که کورنۍ اوسي، که پلار مور خویندې ورونه هر څوک اوسېږي، خو دغه اظهار دغه وړتیا د کې نه وي چې دغه خپل ارزښت چې یو چا ته لري اظهار کړي، نو موږ یې څنګه کولی شو ورباندې پوه شو؟ وګورئ، ډېر ښې خبرو ته مې اشاره وکړله. دلته دغه هر څه په کورنۍ پورې تعلق لري. وګورئ، موږ ځینې وخت کې یو ماشوم په کور کې ډېر زیات تهدیدوو. یو ماشوم غواړي له پلار او مور سره په دسترخوان باندې کیني، هغه یې شړي. یو ماشوم غواړي له خپل مشر ورور سره په چای باندې کیني یا ډوډۍ ته کیني، وایي ته مردار خوږې کې ته د بل په مخ کې لاس وهې. هغه ته دغه روحیه ورنه اخلو، د هغه دغه فکر ورنه اخلو تر څو پورې دی پورې راتلونکي کې د زده کړي چې زه د مشرانو په مقابل کې څه ډول چلند وکړم. هغه سره ډېر ښه فکر اوسېږي، کیدای شي هغه به ډېر ذکي شخص اوسېږي، مګر دغه حالت له هغه نه ټول مورال اخلي، د هغه نه موږ د هغه انساني حقوق تروړو، ورنه یې اخلو. په دغه صورت کې هغه هېڅکله نشي کولی چې د خپل ذکاوت د بل چا په وړاندې څرګند کړي، او هغه بیا تر هغې پورې چې تر څو پورې حتی دی که نارینه وي که ښځینه اوسېږي چې واده وکړي هم دی حتی هغه د خپل همشین یا خپل د همسفر په وړاندې هم دی نشي کولی په جرأت سره خبرې وکړي، په دې ویرېږي.
په دې ویریږي د ښه او بد ترمنځ تفکیک دلته نشي کولی او که زه ښه خبره وکړم هم زه تهدیدېږم ورباندې که زه بده خبره وکړم هم تهدیدېږم په دغه صورت کې دا نفر هېڅکله د ارزښتونو په درناوي نه پوهېږي او هر هغه څوک چې ځان یو ارزښت بولي او غواړي چې ځان د ده له طریقه یو شخصیت وبولي هغه ناکام شخص دی ما مخکې ویل هغه کاذب شهرت دی موږ او تاسې باید په ځان کې دغه وړتیا پیدا کړو چې د یو چا د زړه خبرې واورو تر څو پورې موږ دغه هنر په ځان کې پیدا نه کړو چې یو څوک واورو تر څو دغه هنر په ځان کې پیدا نه کړو چې د یو چا له مخ نه د هغه زړه ولولو هېڅکله موږ ارزښت نشو کېدلی او هېڅکله باید دا تمه له چا نه ونه کړو چې فلانی د ماته د یو ارزښت په توګه باندې وګوري او هر کله چې یو څوک د خپل ځان د یو ارزښت په توګه باندې ټولنې ته پېژني فکر کوم دا د هغه تر ټولو زیات ناکامي ده پرېږدئ چې نور خلک مو د ارزښت په توګه وپېژني پرېږدئ هغه کارونه چې موږ یې په ټولنه کې کوو یو ولس ته مو کړي یو یتیم ته مو کړي یو تورسري ته مو کړي دي هغه خپل ارزښت دی او هغه موږ په خلکو باندې ورپېژني نه دا چې زه کښېنم په یو ځای کې ووایم چې تاسې راشئ زما لپاره دا خبره وکړئ یو بل څوک راشي ولاکه ته زما لپاره یو لیکنه وکړي ځکه دا اوس یو دود ګرځېدلی دی خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې یو څوک د یو چا لپاره زما لپاره دا کار وکړه ته زما لپاره یو څه ولیکه ته زما تعریف پکې وکړه دا کاذب شهرت دی ما ورته ویلې دا لنډمهاله دی هېڅکله دا عمر نه کوي ټولنیز شخصیت ملي ارزښت هغه وي چې تلپاتې اوسېږي حتی د یو انسان له مرګ نه وروسته او یا د یو شي له نابود کېدو څخه وروسته هم ژوندی پاتې شي. میشه بر ما بگویید که ما چگونه میتوانیم ارزش خود در یک سطح قرار بدیم؟ مثلا دو دوست هستند در اول بسیار صمیمی می باشند بسیار به یکدیگر ارزش میتن اما به مرور زمان ارزش دادنشان نسبت به یکدیگر کم میشه چیکار بکنیم که ارزش ما روز به روز باید زیادتر شود نه کمتر؟ یو چا ته دومره مینه باید نه ورکړو په پیل کې چې بیا وروسته یې نشو ورکولی. بله کله چې له یو چا سره دوستي پیلوو او یو چا ته د یو ارزښت په توګه باندې قایلېږو باید دا فکر وکړو چې 10 کاله یا یو عمر وروسته هم زه باید همداسې اوسېږم. کله چې موږ دوه نفره ملګري کوو بیا د دواړو ملګرو ترمنځ فرق ونه کړو هو په هغه صورت کې چې ځینې ملګري رښتونې او صادقه نه اوسېږي یوازې ملګري نه حتی موږ د کورنۍ غړي لرو په پلار او مور باندې هغه اولاد ګران اوسېږي چې هغه د پلار او مور ډېر عزت کوي کورنۍ ته هغه نفر ډېر زیات خوږ اوسېږي چې هغه د نورې کورنۍ خیال ساتي همدارنګه ملګري هم توپیر لري په ملګرتیا کې یو څه ډېر زیات مهم دي چې د ملګرتیا پالل ملګرتیا داسې ده لکه یو اومه تار یا خام تار چې په اوبو کې وغورځوي هغه هم داسې نرم اوسېږي مګر دغه خام تار که چېرته موږ مضبوط ونیسو دومره سختېږي چې د دنیا هېڅ ځواک یې نشي شکولی مګر که یې پرېږدو همداسې ځي او بالاخره له منځه ځي د ملګرتیا جوړول ډېر زیات اسانه کار دی هر څوک کولی شي ملګرتیا جوړه کړي مګر هېڅ څوک نشي کولی چې ملګرتیا وپالي ولې چې ملګري پالل ډېر زیات سخت ولې وایي چې د ورور ښه دی که ملګری ښه دی وایي چې ملګری ښه دی ولې ښه دی چې موږ د ورور په ټاکنه کې خپلواک نه یستو موږ نشو کولی ځان لپاره یو څوک ورور وټاکو د مور او پلار اولاد یې جوړ کړو مګر هر کله هر ځای کې هر څوک کولی شي د یو ملګري په توګه باندې وټاکو مګر د ملګري په ټاکنه کې هم باید دقیق واوسېږو لومړی باید ملګری مطالعه کړو لومړی باید د هغه ذهن مطالعه کړو لومړی باید د هغه بکګراونډ او پس منظر مطالعه کړو له هغې نه وروسته باید د چا د ملګرتوب لاس ورکړو او کله مو چې چا ته د ملګرتوب لاس ورکړو په دې باید پوه شو چې دغه شخص باید زموږ لپاره یو ارزښت واوسېږي حتی دی باید موږ لپاره یو ملي ارزښت واوسېږي نو انسان دی له هغه نه اشتباه کېږي له ما نه به اشتباه کېږي وایي چې د خدای ګناهګار په توبه بخښل کېږي د بنده ګناهګار په بخښنې بخښل کېږي نو که کله چېرته دغسې ستونزه پېښېږي یو بل نه بخښنه وغواړي فکر کوم هېڅ ستونزه نه راځي هو که چېرته ځینې خلک غرور کوي مغرور اوسېږي ما مخکې وویله چې هغه خلک هېڅکله د ملي ارزښت په توګه باندې یا د یو ښه ملګري په توګه باندې نشو پېژندلی حتما به زموږ لپاره یا په خپل ځان لپاره یو مطلب لري په ملګرتوب کې ډېره زیاته مننه کوم قدرمن لیدونکو له روشن صاحب نه هم ډېره زیاته مننه کوم واقعا هغه نقاط ته اشاره وکړه چې موږ نن سبا واقعا په همدغسې موضوعاتو کې ښکېل هستو په دې هیله یم چې هغه موضوعات ته چې روشن صاحب اشاره وکړه تاسو هم په هغه باندې عمل وکړئ او د ژوند لپاره که چېرته یو څوک ټاکئ او هغه سره ملګرتیا کوئ هغه ته ارزښت ورکوئ باید په ټولو معیارونو باندې برابر واوسېږي ډېره زیاته مننه روشن صاحب چې بلنه مو ومنله که چېرته په پای کې هم پیغام لرئ مهرباني ډېره زیاته مننه مومن صاحب تاسې نه د مشران جرګې تلویزیون نه خوشحاله اوسېدل مو ماته مینه راکړې ده کله کله ملګرو سره دلته ټوکې کوم چې موږ په دې سټوډیو کې سره رالوی شولو نو خوشحاله اوسېږئ دا پخپله هم یو ارزښت دی دا هم زه د ملي ارزښت په توګه یا دا د مشرانو جرګې تلویزیون دی دا هم یو ملي ځای د موږ ته ملي ارزښت لري ټولو ملګرو نه ټولو همزولو نه او ټولو هېوادوالو نه دا هیله کوم چې هر هغه څه
چې په درناوي ارزي درناوی او درنښت وکړي. هر هغه څه چې موږ تاسو لپاره ملي ارزښتونه دي راځئ چې په فکري لحاظ یې ونه پلورو او ارزښت په توګه باندې په زړه کې وساتو. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسئ. قدرمن بلکل تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونه کې زموږ ملتیا ساتئ. روشن صاحب ناست ده. روشن صاحب ماته ډېر زیات ګران دی ځکه زما استاد ده. زموږ همکارانو فکر کوم چې یو کلیپ چمتو کړی ده دا چې څه په اړه باندې ده پکیج ده دا به هم وګورو. وروسته د هغې نه نجیبه آریان د پوهنې وزارت ویان ده هم راغلې د هغې سره به هم خبرې ولرو. خواص‌های جالب و مؤثر چای زعفران. زعفران گیاهی هست بومی اروپا و آسیا که اغلب به صورت خشک شده به عنوان ادویه و دم کرده استفاده می شود. همانطور که همه شما خوب می دانید این ادویه خیلی هم گران است. دلیل آن هم این است که حدود 400,000 کلاله گیاه زعفران تنها 1 کیلوگرم از این ادویه را در اختیار ما قرار می دهد. اگرچه زعفران اخیراً به دلیل گران بودن و آگاهی و شناخت مردم از دیگر گیاهان دارویی که علاوه بر این خواص خوبی دارند و به اندازه زعفران هم گران نیستند، محبوبیت قبلی خود را از دست داده، اما بر هر حال این گیاه دارای خواص درمانی متعدد هست. ضد افسردگی. چای زعفران برای درمان افسردگی نیز استفاده می شود. گزارش شده است که دریافت مقدار زیادی از دم کرده و یا ادویه زعفران موجب احساس شادی و خوشحالی می شود. پیشگیری از سرطان. زعفران حاوی کاروتینوئیدها است و بر طبق یافته‌های علمی این مواد ایجاد واکنش‌های مختلفی در برابر کارسینومای سرطانی، توده‌های بدخیم، سرطان سارکوما و لوکمی در انسان‌ها می‌کنند. سلامت قلب. بر طبق مطالعات انجام شده گزارش شده است که چای زعفران از تجمع کلسترول در رگ‌ها جلوگیری می‌کند و به این ترتیب از بیماری‌های قلبی جلوگیری می‌کنند. تسکین دردهای شکم. دم کرده زعفران برای دردهای متوسط تا شدید و قسمت فوقانی شکم مؤثر است. همچنین دردهای غشای روده بزرگ را نیز آرام می کنند. کاهش فشار خون. دم کرده زعفران حاوی موادی است که با آن کروستین می گویند که فشار خون را پایین می آورد. به همین دلیل زعفران به پیشگیری از افزایش فشار خون کمک می کند. چای زعفران برای درمان بسیاری از بیماری ها مانند آسم، سرفه، خشکی پوست، حمله قلبی، حمله عصبی، گاز معده، سوزش سردل و بیخوابی مفید هست. از دیگر فواید زعفران این است که موجب رشد موهای پشت سر به صورت موضوعی می شود.